لکه کړکه خان را روان د لږ چای ورته راوغواړه 2 ګیلاسه چای لږ عزت یې پکار ده پوه شې عزت یې باید وشي پیسهداره خلکو ته لږ غوړه مالي کوئ چې جیب نه یې څه راوځي پوه شو چای پیسکو بچه کڼی ده بچه کڼی دا غریبانانو ته ورشو لکه خان راغی السلام باندې علیکم وعلیکم السلام خان جوړ په خیر تاسو باندې ونه بچه خون باندې ستړی ما د دې ورته پرېږده خان دلته هېټه باندې خراب کړي اخوا باندې وچوه کړکه تا ته مې وویل که نه چای راوړه زه به زنګ وایم زنګ خپله منډه کپسې د پښې د چی لپاره دي اوس ټکنالوژي نه استفاده کوي وای دا تاسو لهجې باندې ما باندې ډېر خوند راکوي دلته نه اوس کوی موږ ویلو د کلیوال باندې وګورو دا ګپ باندې دا کالي مې اوس باندې وکړ مبارک دی خان مچ باندې کېنو خیر ډېره ښه ده څنګه د بچون کوي څنګه ده وراره وای دا بچن در باندې دی بچن باندې دی دا موږ باندې المسای باندې دی نر باندې په اولاد دی نر باندې تا د کوم یو زوی دی موږ باندې زمان باندې شمار نسته ماشاءالله ډېر خوږ دی وای دا باندې څوک را روان دی ما باندې ناشناخته باندې دلته یو لوکسو کالو راځي بس دا غریب راپسې وای غریب باندې دی خای وای موږ باندې بچنګر باندې نه باندې المساکای باندې سلام علیکم وعلیکم جوړ خیر یې دا غریب باندې سړی شور سړی ماسي سړی ماسي پوسټ باندې کېنه پوسټ باندې او ته کېنه غریب سړی ماسي خیر کېنه پوسټ باندې کېنه وای چمچه باندې وای دا باندې وساوه ډېر باندې وساوه ډېر باندې زړ خو چندر باندې دی نه پېژنې دلته به ناست وي که نه وای زاړې باندې دلته بولې باندې وکړي بیا څه باندې وکړو وای دا باندې چاره و غریب باندې انسان باندې سړی دی چاره باندې وغوښتو تاسې پیسو پسې راغلي یو لس ګل ورکړه خپله ځي بېرته فرق باندې نه کوي دا هلک کړکه چای لږ ژر راوړه که نه تا ته موږ څه وخت ویلي وو چای باندې راغی چای راغی پیزا چای واچو پیزا کې اچوه که نه د غټ سړی د ورې وېښنا دی که دلته چای واچوه زه وروره کېنه دلته ما دا څنګ ته کېنه هلته مه کېنه درې خوا مړه غریب سړی بوی دي درې خوا لکه ما ته هم چای واچوه غریب سړی خپله واچوه داسې دنیا دی د مالداره داسې قدر کېږي او ما څوک چای هم نه اچوي یو کالي خو یې مې پاک نه کړم خپله بیا واچوم مجبوره یم پوه شوې پاتې دنیا ده بس سیاست میاست ده مالداري پلار نه خوري چای اچوه ځان ته غریب چای باندې توی که دا باندې غریب باندې سړی دی چای راځي څوک چای نه ورکوي جکسن چای باندې نه یو پیاله چای ته مې پرېږدي دا وچکم بس ځم تاسو خپل کار کوئ زه به خپله غریبي کوم خیر که غریب یم یو ورځ به زه مالداره سم خدای پاک فرمایي چې د تور او د سپین تر منځ تاسو فرق مه کوئ ګوره ته هم کلمه وایه دا یم وایي زه یم وایم د یوه پیغمبر اسلام امتیان یو د یوه الله بندګان یو دا د ما تر منځ څه فرق ده خیر که ما سره پیسې راسته سره پیسې دي ګوره خدای پاک فرمایي انما الاعمال بالنیت ګوره خدای پاک ویلي دي چې ټول اعمال په نیت پورې اړه لري تاسو د یو ښه عمل وکئ دا څه سو تاسو مالداره ده دا زه غریب یم د یو پیاله چای به در سره وچکمه خیر که دې به بیا پیسې درکړم یو ورځ به الله روپۍ راکړي شال به راکړي شوکت به راکړي ځکه مهربانه ذات دی بیا به کېږو سره
ورنه ډېر نصیحتونه دې شروع کړي غریب سړی کېږده دا پیاله کېږده نن هم روپۍ ته خراب وکړ ځلار سه انجکشن ستونی وچ شوی زما په ټول ډېرې غږ څنګه شو خان صاحب جوړ شو درو سره ډېر ډېر ماړه پینځواله ملنګه پر ټول تنفس دې را خراب تیز راسي مالدار او ټوکل چار شاله مالس غریب او ټوکل د خپل کې د پرې دی دا دې ځاته دا هغه چپړم در سره وړه تیز بس د عمر باندې ما به عزت کوي ډېر ښه خبره باندې ډېر ښه سره باندې ته انسان باندې خلکو ته نصيحت کوي خلک پوي باندې کې زه پوي باندې سم مخ کې زه نه پوي ما او دو سکور دی خو چې دا ډېر ښه خبره وکړ دی نه بعد وځي دا خبره باندې عمل کوم غریب سړی سر بسنګ باندې ناستم او پیسې به ورکوم خلکو سره خدمت به ورته کوم او والله امین